د آسیانوز قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. پام وکړئ د دې مهال څو مهمو خبرو ته. راپورونه وایي چې طالبان نن د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ تر نیولو وروسته د خان آباد د مهمو ستراتیژیک ولسوالۍ کنټرول یو ځل بیا ترلاسه کړی. ځایي سرچینې وایي نن ماسپښین مهال د یادې ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او ټول امنیتي تاسیسات د طالبانو لاسته لوېدلي دي. طالبان د یاد خبر په پخلي سره وایي چې یاده ولسوالۍ له دولتي ملیشو په زیاته کچه مهمات او وسایل هم نیولي دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې نن ماسپښین یې د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني ټول تاسیسات د دوهم ځل لپاره له دښمن څخه نیولي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې طالبانو د خان آباد ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوسته چې په سبا یې د حاجي فاتح په مشرۍ یو وسلوالې ملیشې ډلې ترې بیرته ونیوله، خو تر یوې ګړۍ وروسته پرې طالبانو د دوهم ځل لپاره حاکمیت خپل کړ چې تر نیولو وروسته یې د دولت لخوا پر عامه شتمنیو د قصدي هوایي بریدونو له ویرې بیرته شاتګ وکړ چې بالاخره نن یو ځل بیا یاده ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوسته. طالبانو په تېرو څو ورځو کې دغه ولایت د دشتهرچې، قلعهزال او امام صاحب ولسوالۍ تر خپل واک لاندې راوستلې وې. په هممهاله توګه طالبان د کندوز ښار درېیمې ناحیې اړوند داخلي سیمو کې یو مهم کنډک ونیولی چې 14 تنه عسکر له یو ټانک او ګڼ شمېر سپکو او درنو وسلو سره ورته تسلیم شوي دي او د یادې سیمې کنټرول یې په خپل لاس کې اخیستی ده. بل خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د کندوز ولایت په ګاونډ د تخار د رستاق ولسوالۍ هم د سقوط شیبې شماري. بل خوا طالبانو نن په بلخ او بغلان کې 15 ولسوالۍ نیولې دي. بلخ کې طالبانو له دولت آباد، شولګر او کشنده ولسوالۍ څخه وروسته د خاص بلخ او چمتال ولسوالۍ هم نیولې دي. داسې راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي چې ښیي طالبان د بلخ ولایت مرکز امنیتي کمربندو ته رسېدلي دي. د آسیانوز قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره.